السلام علیکم. د چنار ټي وي د اړخه زه علي افریدي یو ځل بیا د یو میلمه سره مخاطب یم. د ده شعر دی چې عاشقان چې په ګودر جوړوي لارې، عاشقان چې په ګودر جوړوي لارې، او ستا باڼه مې په ځیګر جوړوي لارې، او اوازونه د کارغه را باندې وشول، اوازونه د کارغه را باندې وشول، نه خبره د خبر جوړوي لارې. ملنګ نور تغیر صاحب په دې شعر سره زه یو ځل د ملنګ نور صاحب سره خبرې اترې کوو. بیماری هم لري، خو د مرکې په آخر کې به زه تاسو ته ویم چې څه بیماری لري. د ملنګ نور صاحب سره سلام کلام کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تغیر صاحب څنګه چل دی؟ ښه یې جوړ یې؟ چې خبسور کې بس وخت تېرېږي. صحت دې څنګه دی؟ صحت مې بس اوس خبسور کې ښه یم. ملنګ نور صاحب شاعري کلام د څومره وخت نه کوي؟ شاعري کلام کوم د 23 کلونه، و دا د ملنګ ژوند شاعري به مې کتله، نه مې ورسره شوق پیدا شوی دی د شاعرۍ سره. ستا شاعري تر اوسه پورې سینګرانو ویلې ده؟ یاره 3-4 غزلې ویلي، وزیر خان ویلی، سید پردیسي ویلی دی، و نورې به شته پرې حالات ولوژې ویلې شوي نه وي. د کتاب په اړه خاصه وې، د کتاب طبیعه دې کړې ده؟ یاره کتاب غزلې ورسره پیاري که نه، ښکلې ښکلې غزلې خویله بس ورته حالاتو مجبوره کړي وي، و جوړوم به یې په زړه کې مې ورته شته. ما اورېدلي دي چې تاسو تر اوسه پورې چېرته په کاپي کې رایټ نه دی کړی، ذهني ټول توازن کې ایښي دي؟ مو ټوله شاعري چې کومه رو په زړه کې پرته رو، زړه مې کچکول دی، ټوله شاعري، غزل، رباعي، هر شی پکې پروته دي. دا خو ستونزه جوړوي که نه چې هر څنګه وخت راځي کاپي له راوړل غواړي، هغه چې په کاپي کې سړی لیکي او محفوظه یې کړي، نو تا اوسه پورې ولې داسې نیمګړې پرېښې ده؟ دا بس رغونډوم، بس داسې ري چې خورې غریبې بس ریسور کړی وي، پوه شوې کنې، دا به رغونډوم او کتاب یې جوړوم او نما به ورکوم. د بچو په اړه راته ووایه، ستا بچي څومره دي؟ بچي مې یو بس 3 کوله روژه سوتلی، یو بلې شپې وخوړلی یو ته کاپي خو جوړوم، کتاب یې جوړوم، په زړه کې مې رو بس کوشش مې شروع کړی دی د کتاب. اوس به موږ له څه ډالې کې؟ اوس به ته یو 2-3 غزلې ووایم. شیخی بر په شا ظلمو کې افریدوله مې سلام دی، اعتراف په سنګرو کې ازمروله مې سلام دی، د یارانو د غیرت ډوبې د بلې په لاسو کې ادیره کې مې یاران د مقبرې له مې سلام دی، و چېرې زوی په زوی سیچېږي ر پښتون د زیګر وینه، و زه پښتون یم پښتنو له مې سلام دی، و یم خو د موره ننګیالی مجاهد، و شاهین غوندې غوټې و غم غوټو له مې سلام دی، و تغیر ایل تر دشمن رو درومي و په تو درونه درونه بریدونه کوي، و رکمین په انتظار کې و دشمن د مخ لیدو له مې سلام دی. و یو شعر دی چې پوتر همزول یو کاروان یم چې کاروان بروته سویی، و لاره کې روان یم چې جانان بروته سویی، و ستا د ستمونو په کاګو لرو، و ساغ زما زړګی قبرستان بروته سویی، و زه تغیر پیدو د ملنګانو په دعا یم، و ځکه ملنګ نور شوم رکیبون بروته سویی. ملنګ نور تغیر صاحب دا راته ووایه چې په شعر و شاعرۍ کې د ډېر کار په څه کړی دی؟ یاره ډېر کار مې په رنګینه شاعري کړی دی، په رنګین غزل باندې، په شاعري باندې، او نظمونه د ولس لپاره دا شیونه هم راسره ډېر دي، چې نوي نظمونه لیکم، نوي غمونه لیکم، و دشمنه یم خو پسرلی پسرلی د زړه په وینو ر خیالونه لیکم، و خدایه ر دغ ظلم نه څنګه خلاصم، انقلابي شوم توپونونه لیکم، و زه چې راخور شوم تاله منګور شوم، و اوس به جالونه لیکم، و تغیر اور و په لمبو کې وسوې، و ورخطا نه یم تاریخونه لیکم. ملنګ نور صاحب د غزل په اړه موږ ته څه ویل غواړې، مینوالو ته څه ویل غواړې؟ موږ ته ستا یو خوږ او دروند غزل چې ډالۍ کې وبویایم چې های د ما د زړه ارمانه زندګي مې نه تېرېږي، له ونګینه بې له تانه زندګي مې نه تېرېږي،
ور حافلات په اور کې راسې جنون وسوم وشوم په عمر کې پریشان او زندگی مې نه تیریږي و دا زمونږ د مینې لارې یې کړه کانډرې و یم رکیب لا په حیران او زندگی مې نه تیریږي و دا د ستا د حسن باغ تالا والا شوه و های تالار کړم خزانه او زندگی مې نه تیریږي و زه تغییر یې په رخسار و تورو سترګو کې تغییر یم و لونګینه بیا له تانه او زندگی مې نه تیریږي. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. ملنګ نور صاحب، تغیر صاحب ادبي استاد په مشاعرو کې به کېناستم و بس یو کس را مې کور کو و شاعر و بس هغه نه مې لږ چال زده کوه و بس بیا ویستو شولم. د هغه نوم څه دی؟ هغه نوم اکبر حسین. تخلص یې څه دی؟ تخلص یې باور. اکبر حسین باور. یاره دغه په هغه داسې کوم چې کتاب به جوړوم و مو کتاب کې به هر نمبر زوی وي و ډېر ښکلې غزلې یې ورسره که نه و به دا به داسې جوړوم چې غریبۍ یې سور کړي که چا سره په منډه ووله پوه شوې نو بس بیا به سره کتاب جوړوم. داسې یو کس وي چې اوجې چې بس زه بیا شوق را پوره کتاب له مې ریپیر کړل دی یعنې مو خپل شوق یې څه ډېر دی خو بس داسې روشي حالاتو مجبوره کړي وي بس ورته برابر نه وي پوه شوې. دومره خزانه به روباسې څنګه؟ دا خو مطلب داسې ډېرې غزلې به وي چې تا نه به هېرې شوي وي، داسې څه مطلب داسې څه کمې پیشې خو نشته؟ په دا به زه ته یوه شعر به مې ته ویم په غزل هم که نه شعر دی چې دی ویل د رنګ د څنګې تور سواری و ما ویل د زنې شین خالي وخوړم و د غمزونو رکیبونو په خلو په پیغورونو ری بیخي وخوړم و د یار په زلفو کې ویده وم و ورک شول خوبونه و اخصبویي وخوړم و غزل دی چې ته یې دانګو سینارونو پانا و زما ارمان په ارمانونو پانا و زه خو د موره نازولی ستر یم د اشنا سترګې په لالونو پانا و اشنا و رکیب را کړه کاچکول د ملنګې و شوم د تیرا په تورو غرونو پانا و تغییر مینا که اسرو وینو جمعونه څخه و د یار د لاسه یې په ډېرو صوبونو پانا و مار مون په ارمونونو پانا و ته یې دانګو سینارونو پانا. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. د تغیر صاحب یو رنګین و بلکې د زړه د وینو سره یو غزل ډېر زبردست، ډېر ښکلی، ډېر په زړه پورې چې موږ له یې ډالۍ کړو. زموږ سره پخوا کې د تغیر صاحب د کاکا زوی سیدولي خواجل چې د دې نه مخکې هم د سره موږ مرکه شوې ده، د ده نه د تغیر په اړه یو څو تپوسونه کوو چې دا د تغیر په اړه باندې موږ له څه معلومات راکړي. سیدولي خواجل صاحب د تغیر د لیک په اړه موږ له لږ څه معلومات راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د تغیر صاحب شاعري چې کومه ده دا خو ډېره خوږه او روماني شاعري ده، خو لکه اعلان کې د په خپله باندې خبره وکړه چې دی چې کوم دی لکه لیک لوست چې کوم دی دا نشي کولی او تر اوسه پورې یې نه یې کړی. دی چې د څومره کلمونه نه وایي نو دا د خپل یاداشت نه وایي. او بل لکه شعر خو چې کوم دی دا د شعور نه وتی دی او شعر خو شاعري دا د قوم امانت دی چې شاعر کم دی نو لکه د میوې څنګه ونه وي د میوې د ونې مثال یې د شاعر چې ولس له خواږه ورکوي. نو موږ دا وایو چې یاره د ده دا شاعري چې کوم ده دا نیمګړې پاتې نشي او موږ د ده کتاب چاپ کړو. د دې په اړه تاسو څه کولی شئ؟ مطلب دا خو وختونه دي تیریږي، یو شعر دی چې وختونه دي تیریږي یاره بیړه په دیدن کا او ډاکېږي ډېرې زر هدیرو مازاره نه کړه او داسې ګوښې ژوندون دی روز او شپه مازاره نه کړه. داسې وختونه تیریږي نو تاسو اوسه پورې دا څنګه داسې پرېښې دی؟ نو د ده خو لکه ځان نه یو داسې طبیعت دی چې ډېر چې د هر انسان سره ښېګړه کولی شي نو خپله ښېګړه ورسوي، خو لکه ځان نه یوه دنیا ځان نه یو ژوند خو ژوند دی که نه. او البته به زه ته دا ووایم چې دی په خپله باندې لیک لوست چې کوم دی دا کولی نه شي. بهر حال چې کوم دی بهر نو لکه اوس هر سړي ته خو څوک هر وخت دا نشي ویلی چې یاره ته زما مطلب دا کلام ولیکه دا هغه ولیکه.
بلکې څوک داسې تپوس هم هر څه وخت خو د چا نه نشي کولی. خو تر اوسه پورې چې د څومره شاعري ده نو تقریبا د ده به څه 300 صفحې کتاب اوس هم د ده شاعري نه چې زما څومره معلومات دی دغه جوړېږي. خو لکه ده نه ما په دې باره کې ډېر تپوسونه کړي هم دي او لکه د ده کوم پیلانې اوس چې ته تپوس وکړې نو د ده نه خپل پیلانې کلام اوس هم لا نه دی هېر شوی. تر اوسه پورې چې کوم دا پیلانې کلام ورته یاد دی د دې په هکله داسې کلامونه یې ډېرو نوموړو فنکارانو سنګرانو هم ویلي دي او خو تر اوسه پورې لا رجسټر لا د ده شاعري نه ختلې په لیک باندې او ټول چې کوم دی دغه یې بس په خپل زړه کې ورته کتاب جوړ کړی دی چې په هغې کې سمبال کړی دی تر اوسه پورې. د شاعرۍ سره خو ناانصافي هم کیدی شي، مطلب که د د شاعري اخوا دیخوا شوه نو دا هم یو زیاتې لري د دې په اړه څه وی؟ نو دا خو بېشکه خبره لکه څنګه ما مخکې وویل چې یاره شعر چې کوم دی دا کوم امانت دی که نه. نو اوس به دغې خبرې له راشو چې الله پاک د ده له چې کوم دی ژوند ورکړي دا هر سړي له چې کوم دی دا پکار دی لکه دا د فخر خبره ده چې شاعر د چا په کور کې چې سترګې وغړوي پکار ده چې ټول خاندان په دې باندې فخر وکړي ویاړ پې باندې وکړي او مونږ به انشاءالله پوره چې کوم دی دا کوشش کوو چې دا شاعري مونږ د ده نه الله د ده له صحت ورکړي او دا شاعري چې کوم دی مونږ د ده نه ولیکو د کتاب مونږ چاپ کړو او باقي چې کوم دی ما لکه خبره به دا وکړم چې د ټولو اورېدونکو له اوس هم په دې مرکه کې په سکرین باندې چې موږ څوک هم ویني د صحت دوا ترې نه غواړو. که اوس به زه ته دا ووایم ځینې خبره د میډیا د کیمرې د سترګې لاندې پکار نه دی چې زمونږ په خاندان کې چې کوم دی که نه داسې سړی به نه وي پاتې چې موږ دله بلیټ نه وي وښکې او اوس هم په بلیټ ورته وباسو انشاءالله چې زموږ امید دی چې خدای تعالی به دله صحت بیا ورکړي. کتونکو مرکه خوښ وه د ملنګ نور تعیر صاحب سره لږ ذهني توازن هم لري بلکې لکه څنګه سید ولی خواجه ویل چې یاره زمونږ په خاندان کې داسې هیڅوک پاتې نه شو چې هغه مونږ بلډ یعنی وینه نه وي ویستې نو د وینې بیماری د سخت بیماری لري. ستاسو د دعاګانو طلبګار دی، ستاسو دعاګانو ورته رسي. چې کوم بیماری باندې دی اخته دی ډېر زیات تکلیف وي ورته ډېر زیات د تکلیفونو نه تېرېږي. د صحت د دعاګانو سره مونږ له هم اجازت راکړئ او زمونږ چینل ټي وي لایک او سبسکرایب او ځان سره یې شیر کړئ. دا ویډیو خامخا ځان سره شیر کړئ چې ډېر خلک یې وګوري او ډېر خلک دوی ته دعاګو شي او د ده دپاره دعاګانې وکړي. الله پاک روغ صحت ورکړي. د دې دعا سره زمونږ پروګرام پای ته رسي. د الله په امان.